نبی علیہ السلام فرمائی روجے ډال دی د ګناه نه او د الله د قهر او د غضب نه سړی بچ کوي خو ما لم یخرقها تر څو چې سړی دا ډال اونشلی ډال چې وشلیږي نو بیا تا نشي بچ کولی که دا روجه دې وشلوله نو بیا تا د الله د قهر او د غضب نه نشي بچ کولی صحابه تپوس کی د الله رسوله پس دا روجه شلیږي وی په دروغ او په غیبت باندې سړی چې دروغ وی روجه وشلوله سړی چې غیبت کوي روجه وشلوله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم دروغ او غیبت روجه ماتی صحابه تپوس کی د الله رسوله روجه ختمه شوه وی نه داسې نه وایم چې روجه بالکل ماته شوه ختمه شوه خو د روجې چې کم برکت او ثواب و هغه په اوبو لو شو د روجې یو فایده خدا را چې ستا په ذمه د الله یو قرض دی غاړه به دې خلاصه شي دویم د روجې خپل ثواب او خپل برکت دی نو که ته دروغ وی یا غیبت کې نو ټیک د ذمه به دې خلاصوي غاړه به دې خلاصوي قرض دې خلاص شو خو چې د روجې کم خپل فضیلت دی او خپل برکت دی هغه دې دوړه که برباد دی که بل غیبت مکوه غیبت دینه به ځان ساتې په روجه کې او دروغ به بالکل نه وی ما وی چې په غیبت او په دروغو د روجې برکت لاړ ختم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې خو معجزې وی مونږ ته خو پته نه لګي دوه ښځې لګیا وې غیبت یې کو دوه ښځې نبی علیه السلام مبارک ولا لوښې ولېږه لوښې پی ولا ولېږل اوبې ولا ولېږلې دواړو له پې د یوې لم د اوبه ورکه او د بلې لم د اوبه ورکه چې د اوبه وڅکي ګوره نبي علیه السلام څونه د حکمت خاوند خدای معجزه ده او بیا ورته دا لوښي اونیسه کولټی وردي وی په دې لوښي کې الټی وکړې په دې لوښي کې الټی وکړې هغې یوې زنانه م هغه د لوښي نه اوبه وڅکلې او بلې زنانه م د هغه لوښي نه اوبه وڅکلې خو چې تېرې کړې وې الټی رالې څپه اوبه وې نبي علیه السلام ورلېږلې وې وی الټی رالې وی دې کې الټی وکړې یوې زنانه هم په هغه کاسه کې الټی وکړه او بلې هم په هغه کاسه کې الټی وکړې او په الټو کې وینه او د غوښې قطرې راوغورځولې وینه ترې راوغورځېده او د غوښې قطرې صحابه وایي د الله رسوله داسې دي تاسو خو له اوبو لېږلې نو چې اوبې وڅکلې نو چې الټی کولې خو هغه اوبه به الټی کړې وې دا وینه او د غوښې دا قطرې پکې ولې رالې وی دا د مسلمان غیبت دی دواړو کړی او چې څوک د مسلمان غیبت کوي د هغه غوښې خوري دا هغه غوښې وې او دا هغه وینه وه چې د دوی معدې ته تلې وه او زما د اوبو د برکته تې واپس راووتله یو صحابي د بل چا غیبت کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې ورغې وی ستا شونډو پورې د مسلمان غوښه وینم غوښه او د مسلمان د غوښې بدبویي وینم وی صاحب ما خو د څاروي غوښه نه ده خوړلې نو د مسلمان او د انسان غوښه کم ده چې تاسو وینئ وی غیبت دې د بل مسلمان کړی دی اوس نبی علیه السلام د کشف خاوند و هغه ته پته لګېده او موږ ته پته نه لګي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا ای غیبتي دا دې خوښه ده چې د مسلمان رور غوښه وخورې دا دې خوښه ده غیبت چې کوې د مسلمان غوښې به خورې او دروغ څونه ګناه ده بعضې وخت کې موږ ته دروغ اړو څه ګناه نه ښکاري دروغ به بالکل نه وی نه د دنیا دپاره او نه د دین دپاره نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی چې یو ځل دروغ ووایي الله ورته معافي وکړي بیا دروغ ووایي بیا ورته معافي وکړي بیا دروغ ووایي چې د دروغو عادتمن شي الله سره یو رجسټر پروت دی فرشتو ته حکم وکړي د دې فلانکي سړي نوم د دروغجنو په دې رجسټر کې ولیکه نو چې بیا د فرشتو د الله په نس د دغې سړي خبرې کېږي چې نوم یې علي فلانکي دروغجن الله نوم علي فلانکي دروغجن فرشتې نوم علي فلانکي دروغجن او چې یو سړی رښتیا وایي او بیا بیا رښتیا وایي الله فرشتو ته حکم وکړي د دې سړي نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکه نو که الله نوم علي وي فلانکي رښتونی که فرشتې نوم اخلي فلانکي رښتونی نو رښتیا وایه دروغ مه وایه په دروغو خو به ته مسلمان خوشحاله کې خو لوی الله به پې خفه کې او غیبت باندې میدان ګرم کې مجلس به ګرم کې لوی الله به پې خفه کې نو په روژه کې خو خامخا د دروغو او د عظیم ګناه ده خو د دروغو د غیبت نه د مارونو بالکل ځان وساتئ تسبیح لاس کې پیدا کې ذکر کوئ د الله تلاوت کوئ د قرآن شریف او د غیبت نه او د دروغو نه ځان وساتئ په دې به لوی الله خوشحاله کې او شیطان به خفه کې او د روژې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب به ومونئ یو بل حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د روجې وی دومره فضیلت ته چې بروجه کې د نفل عبادت کو دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روجې نه چې د فرض عبادت کړي. ګوره د فرض اجر ډیر زیات دی، او که پروجه کې د فرض عبادت وکړه دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روجې نه چې د اویا ځله فرض کړي وي. یو د سار مونځ چې دی وکړه د سار دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا ځله د سار مونځ کړي وي. په روژه کې د 15 منځونه وکړل دروازې دومره اجر به الله درکړي لکه بې د روژې نه چې د 3.5 منځونه کړي. یو ځل دی وی الف زر آ نو نیکي او پلس ملاویږي، او چې په روژه کې د الف زر او وی نو لسو لپه او یو کې ضرب ورکه 900 نیکۍ به الله درکړي. الحمد دی وی الف لام زر الحیم زر حمد الپیدو نو 15 حرفونه دي، نو پدې به تعالی الله 50 نیکۍ درکړي، 50 نیکۍ به الله درکړي بغیر د رمضان نه. او چې په رمضان کې دی وی نو یو الحمد باندې به الله 3.5 نیکۍ دله درکړي. 3.5 دا یو الحمد ثواب. د قرآن شریف تلاوت کوا په رمضان کې خامخا وکړه، که پورا قرآن تلاوت چاته نازله نه یاده، قل هو الله احد سوره اخلاص خو ټولو ته یاد، الحمد سوره فاتحه خو ټولو ته یاده ده، ادې تلاوت کوئ. زما وروڼو دومره اجر یو ځل سورة فاتحه دې ولوستله، یو ځل سوره اخلاص دې ولوست، دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا کرته سورة فاتحه لوستې وي، اویا کرته سوره اخلاص لوستې وي، څومره اجر دی. دا د الله رحم او د الله کرم دی. زما وروڼو ګورئ پام کوئ چې د الله د دې رحم او د کرم نه بار نشئ، که د الله د رحم او د کرم نه بار شي قهر به راځي. وی اے خلقو قد ازلکم شهر عظیم، پتاسو یو ډیره لویه میاشت راله، او دا میاشت شهر مبارک د برکت میاشت د ډیر لوی خیر. فیه لیلة خیر من 1000 شهر، دې کې یو شپه ده چې هغه د 1000 میاشتو د عبادت نه بهتره ده، او دا غي بیان به ان شاء الله یو جمعه کې رمضان کې درته وکړو. بیا پکې دا چې فرض الله صيامه، د دې روزه الله فرض کړی دی، وجعل قيام ليله تطوعا، او د شپې عبادت زیاتی مقرر کړی دی نفل. او بیا دا چې فمن تطوع فيه بخصلة كان كمن ادى 70 فريضه، چې چا دې کې نفل وکړ نو ثواب دا یو فرض دی. وهو شهر الصبر وفيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كما أدى 70 فريضة، كچا فرض وکړ نو ثواب یو پاویا دی. دې پورې به تاسو ته خبره کړې وه، او د تراو وغیره تفصیل مم درته بیان کړی. اوس وی وهو شهر الصبر، دا میاشت چې ده د صبر میاشت ده.